هغه دعاګانې چې په خاص ډول قبلېږي. د مسلمان سړي دعا د خپل مسلمان ورور دپاره په غیاب کې قبلېږي. د هغه سره یوه فرښته ده چې د هغه دنده ده چې هر کله هغه خپل کوم ورور ته غیبانه ښه دعا کوي نو هغه فرښته ورباندې امین وایي او وایي تا لره دې همدغسې خیر درکړي، ستا په حق کې دې هم د هغه په مثال وي کوم چې مسلمان ورور ته دې وغوښتل. 3 دعاګانې په خاص ډول سره قبلېږي. د دې په قبولیت کې څه شک نشته. یو د مظلوم دعا، دوهم د مسافر دعا او دریم د مور او پلار دعا د اولاد په حق کې. د 5 کسانو دعاګانې په خاص ډول سره قبلېږي. د مظلوم دعا څو پورې چې هغه بدله واخلي، د حج کوونکي دعا څو پورې چې کور ته نه وي راغلی، د مجاهد دعا څو پورې چې شهید او د دې دنیا نه رخصت شوی نه وي، د مریض دعا څو پورې چې جوړ شوی نه وي او د یو ورور د بل ورور دپاره غیبانه دعا. د دې ټولو د بیانولو پاس هغه ارشاد وفرمیل په دعاګانو کې د ټولو نه ژر قبلېدونکی دعا هغه ده چې په غیبانه ډول خپل مسلمان ورور ته ورکړل شي. د دعا اداب او د قبلیت شرطونه: لومړی اخلاص الله تعالی، دوهم د شروع او پای د الله جل جلاله په حمد او ثنا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درود باندې، دریم د دعا د قبلېدو پوره یقین کول، څلورم د دعا په قبلېدو کې بیړه نه کول، پنځم د دعا په وخت کې د زړه حضور، شپږم دعا فقط الله ته وي او د غیر الله نه به څه نه غواړي، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اووم په داسې اواز دعا کول چې د خفیه او جهر ترمنځ وي، اتم په ګناه باندې اعتراف کول او له هغه څخه استغفار کول او په نعمت اعتراف کول او د هغه شکر ادا کول. د دعا د قبلېدو په وختونو کې هغه ځایونو کې چې هلته دعا قبلېږي، لسم په خشوع او خضوع سره دعا کول، 11 په نیکو او صالحو اعمالو توسل کول او هغه د الله جل جلاله له دربار ته په وړاندې کولو سره دعا کول، 12 دعا 3 ځله تکرارول، 14 قبلې ته مخامخ کیدل، 14 په دعا کې لاسونه پورته کول، 15 کاسه نبي او داس کول، 16 د الله د نږدېوالي دپاره ډېر نفلونه کول او د هغه نه وروسته دعا او همدارنګه د پارس لمانځه نه وروسته دعا کول، 18 د حلال رزق څخه خوړل او څښل، 18 دعا په ګناه طرف ته غوښتنه او د خپلوي د کټ کولو دپاره نه وي، 19 د مور او پلار، استادانو، مجاهدینو، صالحو کسانو، ټولو مؤمنانو ته دعا، 20 په دعا کې د نیکۍ غوښتنه وي، نه د منکر او نه د بدیو.